باندې بلا دي الزامونه پیرا خو تاریخ گواه دی چې تر اوسه پورې چا راباندې السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټ شاندې کلیپ هم چیک کړو یو خوا ته چې دی نو فاطمه ګل ده بمن سید الراج د سیټ ته چې دی نو دغه مریم ده نو دا ویډیو سپیشل مریم دپاره ما جوړه کړې ده مریم د خپل ځان لږ شانتې خیال ساته دا مراد یو ګڼکپ دی او مراد باندې دونه چې دی نو باور او یقین مه کوه ولې چې مراد 2 ځله فاطمه له طلاق ورکړی و دا هغه خبره ما تاسو ته مخکې هم کړې وه دوستانو یو شروع کې چې څه ټایم نیلم ګل سره جګړه راغلې وه خبرې کړې وې نو نیلم ګل ته یې ویلي چې مراد راله طلاق راکړی دی اوس هغې نه پس یو څو ورځې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه تقریبا څه میاشت کېږي نو مراد فاطمه له طلاق ورکړی و نو دوستانو طلاق نه باوجود دا ښځه څنګه هغه سره یو ځای ناسته پاسته کوي او بیا چې دی نو شوز دپاره دا ځي ایونټ دپاره ځي نو دا څه دا څنګه کېدی شي اول خو دی چې دی نو حلاله نه ده کړې لومبي ځل یې وله طلاق ورکړی او حلاله یې نه ده شوې بیا دویم ځل وله طلاق ورکړو دا داسې نه ده چې یو پیر یې وله یو ځل طلاق ورکړو 3 شرطه چې دی نو اول یې ورته ویلي دي بیا ورسره ټایم پاس کولو بیا ورته چې دی نو په 3 شرطونو باندې نو تاسو په خپله سوچ وکئ دا چې دی نو سراسر دی چې کوم ژوند تېروي او چې کوم د دی چې کوم کارنامې دي بالکل غلط دي او د شرعي طور باندې چې دی نو دا غلط دی نو تاسو په خپله سوچ وکئ اوس مراد دی او که فاطمه ده دی دې راشي مخامخ دا خبره دې وکړي چې آیا دا خبره رښتیا ده که دروغ ده چې کوم حقیقت دی حقیقت دی نو دوستانو خو د خبرې کول مقصد دا دی چې مریم نن سبا ډېر زیات فاطمه سره اخوا دیخوا کېږي په دې کې د مریم هغه هم راز دی نو انشاءالله زه به تاسو سره د مریم ټول حقیقت په بلې ویډیو کې به بیان کوم نو دې وخت چې دی نو ټایم ډېر شارټ دی نو زه تاسو سره چې کوم ضروري خبر هغه ما تاسو سره شیر کړله نو انشاءالله بلې ویډیو کې به زه تاسو سره د مریم ټول حقیقت به بیان کوم د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لیوله په امان والسلام